أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتيرك مجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د مبارک میلاد زیری او عجب حالات بیانول، او ومویل چې د صلی الله علیه و آله وسلم د مور د حمل موده بے دردو او تکالیف وو، او کم وخت چې دی علیه الصلاة والسلام پیدا سو پر دواړو لاسو یې تکیه کړې وه او سر یې لوړ نیولی وو لکه آسمان ته چې ګوري. بل دا چې دی صلی الله علیه و آله وسلم مختون وزیږدی، یعنی سنت کړه سوی وو، او مسرور وزیږدی، یعنی نو یې هم پرې سوی وو. زموږ د کوچنیانو نوخو د مور څخه ورپریکي او هغه پاته بیا څو ورځې وروسته لویږي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې شیانو څخه فارغه پیدا سو، او کم وخت چې د علیه الصلاة والسلام د ولادت زیری پر عبدالمطلب وسو، هغه ډیر په خوشاله سو. او کم وخت چې بیا دا حالات هم ورته بیان سو چې مختون دی، مسرور دی، او پر خپل لاسو تکیه کړی و، نور هم خوشاله سو او ویل والله دې زوی لرمي یو درجه او مقام سته، څنګه په دا عجبه طریقه سره پیدا کیږي؟ دا به څه نه دي. او د ډیرې خوشحالۍ څخه یې محمد صلی الله علیه و آله وسلم په غیږ کې واخیستی او کعبه شریف ته دننه بوتی، او هلته د صلی الله علیه و آله وسلم پر زیږېدو د الله جل جلاله شکر ادا کړ. که څه هم تر دغه وخت لا نوم نه دی پر ایښول سوی، مګر چې بیا یې د محمد نوم پر کښېښاوه، په دې کې یو سر او راز و. هغه دا چې یو وخت عبدالمطلب شام ته په سفر تللی و، په دې سفر کې نور درې نفره هم ملګري و، او هلته یې د یوه حبر سره ولیدل. حبر یا حبر د یهودو عالم ته ویل کیږي. حبر پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې د کوم ځای یاست؟ دوی ویل موږ د مکې یو. حبر ورته ویل ستاسې په جزیرة العرب کې نبی الاخر زمان پیدا کیږي. قصه ډیره اوږده ده، خلاصه دا چې دوی پوښتنه ځینې وکړه چې د دې نبی نوم به څه شي؟ حبر ویل نوم به محمد وي. ورونو، تر دغه د مخه په عربو کې د محمد نوم هیڅ نو ایښول سوی. که تاسې د عربو په ټول تاریخ کې وګورئ، تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه د هیچا نوم محمد نه دی تیر سوی. اوس نو دغه څلور نفره چې یو یې عبدالمطلب او درې ملګري دي، کم وخت چې بیرته د شام څخه راغله، هر یو دا قصد او اراده درلوده چې زوی پیدا سي، نوم به محمد ایږدي. څرنګه چې د عبدالمطلب د عمر په حساب د اولاد امید نو دا نیت درلودي چې د په زامنو کې که د هر یو زوی پیدا سو، نوم به محمد ایږدي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوم محمد کښېښاوه. او هغه درې نفره د عبدالمطلب ملګري دا وه: اول سلیمان ابن مجاشع چې د زوی نوم یې محمد کښېښاوه، چې دغه محمد د فرزدق نیکه دی، او فرزدق د عربو مشهوره شاعر دی. دوهم احیحب ابن حلاج چې هغه هم د خپل زوی نوم محمد کښېښاوه. دریم عمران ابن ربیعه چې د زوی نوم یې محمد کښېښاوه. په عربو کې د اول وار د پاره دغه څلور نفره په محمد سره مسما سوي دي، چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نامه سر او سبب و چې ولې د علیه الصلاة والسلام نوم محمد کښېښاوه.
او نور هغه حوادث یا علامه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پیدایشت په وخت کې پیښ شوې دي د هغو څخه یو ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت په وخت کې د کسرا قصر او مانی ورېږدېده او د کسرا د قصر څخه 14 برجه ونړېده او بل د مجوسیانو یا آتش پرستانو اور مرسو. دا خو درته معلومه ده چې د مجوسیانو اور د همیش د پاره بلیږي ځکه دوی عبادت کوي او مړکېدو ته نه پریږدي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت په وخت کې دغه اور مرسو او د کسرا په قصر کې یو کوچنی دریاچه و چې بحیره ساوا ورته ویل کېده. د دغه دریاچه یا بحیره لاندې مځکه وچاوده او اوبه یې وچسوې. د دې واقعو څخه کسرا وبېرېدی چې دا څه قصه ده. نو یې کاهنان او منجمین را وغوښتل. ورونو ځینې کاهنان د جن او پیرانانو سره ارتباط او تعلق لري او جن هم ځینې اخبار د آسمان څخه اورېده. بیا به جن دغه خبرونه و کاهنانو ته د دې دپاره ویل چې خلق گمراه کې او په فتنو کې واچوي. او دغه چې جن د آسمان څخه اخبار اورېده موږ ته الله جل جلاله په قران کریم کې بیانوي او د سوره الجن په 9 نمبر آیات کې فرمایي وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مقاعد للسمع. دا خبره پیرانان کوي او وايي موږ په خوا و د اسمان ته د ناستې په ځایو کې کښېنستلو د پاره د دې چې یو خبر واورو. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بعثت سره پر پیرانانو دغه د اوریدلو لار بند شو. نو کوم وخت چې کسرا د کاهنانو څخه پوښتنه وکړه چې دا څه قصه ده ځینو کاهنانو ورته وویل چې دا واقعه د نبی د ولادت په سبب پیښ شوه. کسرا پوښتنه وکړه چې دغه 14 برجه ولې ونړېده. کاهنانو وویل چې د دې مقصد دا دی چې 14 پاچاهان به نور هم د فارس تیریږي بیا نو د فارس پاچاهي ختمیږي. کسرا ویل 14 پاچاهان به نور هم راځي بیا نو د فارس پاچاهي ختمیږي. دا ډیر اوږد وخت دی. خو د تر مرګ وروسته د فارس پر حکم مقابله شروع شوه. په 4 کلو کې 10 پاچاهان رد او بدل شوه چې دا ټوله د فارس د حکم د زائلېدو علامه وي. ورون د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نسب یا شجره 3 حصے لري چې اوله حصه تر عدنان پورې رسیږي او پر دغه حصه د سیرت او انساب ټول علما اتفاق لري او هغه داسې ده محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب چې دغه عبد المطلب اصلي نوم شیبه دی. ابن هاشم چې اصلي نوم یې عمر دی. ابن عبد مناف چې اصلي نوم یې مغیره دی. ابن قصي چې اصلي نوم یې زید دی. ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر او دغه فهر هغه څوک دی چې قریش لقب او د قریش د قبیلې نسبت هم ودته کیږي. اوس نو فهر ابن مالك ابن نظر ابن كنانه ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نسب دوهمه حصہ کم چې تر عدنان لوړ دي او بیا تر ابراهیم علیه السلام پورې رسیږي په هغه کې اختلاف شته. څوک قبلوي او تاییدوي او څوک څه نه پکښ وایي چپ پاتې دي. خو په دې کې شک نشته چې عدنان د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دی او هغه نسب داسې دی عدنان ابن عد ابن هميسع ابن سلامان ابن عوس ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حذاء ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يسربي ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوي ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحس ابن زارح ابن سمي ابن مزي ابن عوضة
ابن عرام ابن قیدار ابن اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نسب درېمه حصہ چې د ابراهیم علیه السلام څخه لوړ بیا تر آدم علیه السلام پورې رسیږي، او دا هغه حصہ ده چې بلا شک ځینې غیر صحیح شیان پکې داخل شوي دي، او هغه داسې ده: ابراهیم علیه السلام ابن تاریح چې نوم یې آزر دی، ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ ابن عامر ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح علیه السلام، ابن لامک ابن متوشلخ ابن اخنوخ ویل کیږي. ابن اخنوخ ویل کیږي چې دغه اخنوخ ادریس علیه السلام دی. بانو ادریس ابن یرد ابن مهلائیل ابن قینان ابن آنوشا ابن شیس ابن آدم علیه السلام. دا خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شجره یا د نسب بیان سو. ورونو اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تی رودلو تربیه او لویدو په باره کې یو څه معلومات درته بیان سي. هغه داسې: کم وخت چې به د قریشو نر اولاد پیدا سو، هغه به په مکه مکرمه کې نه لویاوه، او د دې کار هم څو سبب و. یو سبب دا و چې مکه مکرمه ته د هر ځای څخه خلق راتله، او ځینې خلق به د ډېرې مودې لپاره په مکه مکرمه کې پاتې کېده، لکه دا اوس چې هم دغسې ده. او د قریشو سره به راکړه ورکړه او راشه درشه درلوده، او هغه حلقان چې په مکه مکرمه کې بلویده د هغو ژبه به د دغه اختلاط په سبب په سل کې سل خالصه او فصیحه عربي نه وه. د هغه بیگانه خلقو د اخلاقو او ژبې تر تاثیر لاندې کېده. نو د دې جهته قریشو دا شبلل چې د دوی اولادونه تر مکه مکرمه د باندې لوی سي، دا د دې لپاره چې ژبه پر فصیحه عربي واوړي. کوم وخت چې به د ژبې د زده کولو عمر تیر سو، بیا به بیرته مکه مکرمه ته راوسته، ځکه بیا به دغه نورو خلقو د ژبې تر تاثیر نه لاندې کېده. او بل سبب دا و چې قریش غوښته چې د دوی اولادونه سخت سري او د مشکلاتو زغم او تحمل ولري، د سختیو او تکالیفو سره عادت ولري، ځکه د دوی په مخ کې جنگونه او سفرونه و. دوی نه غوښته چې اولادونه په ښار کې نازک او پاسته لوی سي، ځکه هغه کسان چې په ښارو کې لوی سي نرم، پاسته او نازک طبیعت وي، د تکالیفو او مشکلاتو تحمل نسی کولای. نو دا سختی او تکالیف په صحراو کې و. د صحرا خلق سخت سری او متحمل وي. او دریم سبب دا و چې مکه مکرمه ښار او دینی مرکز و. د هر ځای څخه قسم قسم خلق ورته راتله، او دې خلقو د خپل ځانو سره قسم قسم مرزونه راوړل، مګر صحرا د مرزو څخه پاک دي. که اطرافي خلق د ښاري خلقو سره مقایسه سي، په هغو کې مرض کم او نادر پیدا کیږي. نو په دغه څو سببو د قریشو دا خوښه وه چې اولادونه یې تر مکه مکرمه د باندې لوی سي. نو ځکه خپل کوچني اولادونه یې د صحرا ودایګانو ته ورکول چې هغه یې صحرا ته بوزي او هلته یې لوی کړي. بیا چې به لوی سوه، نو بیا بیرته مکه مکرمه ته راوسته، او د صحرا خلقو بیا دا کار د رزق د پیدا کېدو دپاره کاوه. خدایګانو پر دې کار تنخواه او معلومه مزدوري نه اخیسته. دا یې عیب باله چې د شیدو قیمت واخلي. د کوچني د اخیستلو په وخت کې پر کم مبلغ تنخواه یا د شیدو پر بدل هیڅ اتفاق نه کېږي. خو بیا څه موده ترمنځ او په آخر کې د کوچني د مور او پلار د طرفه ودایي ته هدیې او سوغاتونه ورکول کېده، چې په هغه هدیو به دایګانو خپله ګزاره کول. او دغه د صحرا دایګانې به څه موده ترمنځ و مکه مکرمه ته راتلې، او هغه نوي پیدا سوي کوچنیان به ورسره بیول. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړي، د بني سعد څخه دایګانې راغلې چې په مکه مکرمه کې نوي پیدا سوي کوچنیان ورسره بوزي. د دوی په جمله کې یوه ښځه یا دایي وه چې نوم یې حلیمه و، او د میړه نوم یې حارث و. نو دایګانې راغلې چې د تی کوچنیان واخلي او بویسي.
د بني سعد قبیله ټول غریبان و، خاصتا په دغه کال چې بارانونه هم نه و او وچکالي و. په دوی کې بیا حلیمه ډیره غریبه و. حلیمه خپل کوچنی د چزوی هم درلودي او په قریشو کې ګرځي چې یو بل کوچنی هم پیدا کی او دغه خپل زوی سره تی ورکی. خو حلیمه په خپل وایي چې د ډیرې لوږې او غریبۍ په سبب می دون شیدې نه درلودې چې دغه خپل زوی په موړ کړم، نو څنګه به دا بل کوچنی ورسره مړوم؟ مګر احتیاج او غریبۍ و دې کار ته مجبور کړم. نو حلیمه چې د خپل قبیله څخه راتله پر یو خره باندې سپراوه چې دا خره په خپل هم ډیره ډنګره او ضعیفه و. د ضعف په سبب پر لارې تر ټوله قافلې ورسته رهیوه او نور شذ بناره پر وهاله چې حلیمه جرسه وجه زندول او حلیمه چې به هر څه کوشش وکړي چې خرايه چابکسي هغه نسوای تلای. خیر په ډېر تکلیف یې ځان و مکه مکرمه ته ورساوه. اوس نو په مکه مکرمه کې دایګانی کور په کور په کوچنیانو پسې ګرځي او هر دایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور امینه تراسی او په دې پوسی چې هلک یتیم دی په پټه خله پریږدي. دا ځکه چې دایګانو په اول کې د تنخواه یا مزدوري خبرې نه کولې او امید به ټوله وهغه هدیو او سوغاتو ته چې په ورسته کې ورکول کېده. نو چې په بسوي چې هلک یتیم دی پلار نه لري نو ویل مور به مشته صحیح دی راکی. نو به په پټه خله هلک پریښاوه د کوره به ووته. دایګانو داسې فکر کاوه چې نیکه دونه غمخور نه دی لکه پلار او مور دونه عاید نه لري نو مشته څنګه نشي راکولای. نو ټول دایګانو محمد صلی الله علیه و آله وسلم پریښاوه. راسي چې دغه قصه په خپل وحلیمه ته پریږدو چې دا به په تفصیل سره راته بیان کړي. حلیمه السعدیه وای زه د خپل وطن څخه د خپل میړه او کوچنی د زوی سره د بني سعد د شذ په ملګرتیا راووتم چې موږ ټول د تی کوچنیان غوښته او دا داسې وچکالو چې موږ ته د خړولو د پاره هیڅ شی نه راپات. زه پر یوې خرې سپراوم او زموږ سره یو زړه اوشه د لوشلو د پاره را سره و چې د دې شیدې به زموږ او زموږ د کوچنی د پاره غذا وي. خو هغه هم په والله د لوږې یو ساعت کې شیدې نه کولې او موږ ټول شپه د خپل کوچنی د جړا د لاسه خوب نسوای کولای چې د لوږې به جړل. نظم پاتې کې څو چې دای په مورسي او نظم موږ اوښې شیدې کولې چې ودته ورکو او موږ ټول د باران په امید وو چې بارانونه وسی او کال آباد شي. خیر زه پر دغه خپل خره راووتم چې د خپل ټول ملګرو د پاره تکلیف او دردسر و ځکه زما خره ډنګره او د ضعف د لاسه پر لارې نسوای تلای. د ملګرو به می دغه نارې وي چې حلیمه جرسه او جرسه. خیر مکه مکرمه ته راورسېدو او موږ ټول په کورو کې په کوچنیانو پسې ګرځو. په موږ ټولو کې داسې ښځه نه وه چې وهغې ته دې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اخیستلو نه وي ویل سوي. خو چې دا به ورته وویل چې یتیم دی هر یوې پریښاوه ځکه موږ د کوچني د پلار څخه د هدیو او تحفو امید درلودی. خو کوم وخت چې به دا راته وویل سوی چې هلک یتیم دی نو موږ به ویل چې مور او نیکه به څه راکړي. نو موږ ټولو په دغه سبب نه اخیستی. په آخر کې په موږ ټولو کې یو ښځه هم نسو پاته چې یو کوچنی دی پیدا نکړي بې له ما څخه. اوس چې موږ بیرته تر مکې مکرمې د باندې خپل د اړولو ځای ته راغلو او بني سعد ته مو د تلو اراده سوه نو ما خپل خاوند ته وویل په والله زما دا نه ده خوښه چې زما ټول ملګرو ښځو دي کوچنیان پیدا کړي وي او زه دې بې کوچني ولاړه سم. زه هغه یتیم کوچني ته ورځم او هغه اخلم. میړه مې ویل ښه دی ورسه وای اخله شاید چې دغه یتیم زموږ دپاره د برکت سبب سي. نو وای ورغلم او محمد صلی الله علیه و آله وسلم می راواخسته او د د اخیستلو بل هیڅ سبب نو بیل دې څخه چې ما بل کوچنی نه کی پیدا. کوم وخت چې می دی صلی الله علیه و آله وسلم راواخسته او خپل ځای ته راغلم او ته می ورواچاوه چې می زما د خوشي سره سم شیدې پر الکړه. د تر هغه راودلې چې مړې دی او د ورور
چې زما زوی و هغه هم تر مړېدو ورودلې او بیا دواړه بده شو. حال دا چې زموږ کوچنی تر دغه د مخه د لوږې نسوای بيدېدلی او بیا مې میړه و هغه زړې اوښې ته ور ولاړ سو چې ویل وشي. د اوښې څخه یې دونه شیدې ولوشلې چې ما او د تر مړېدو وچښلې. دا شپه ښه په خیر را باندې تېره سوه. حلیمه وایي په سهار کې زما ملګرو ښځو راته ویل یا حلیمه په والله مبارک او د برکته ډک کوچنی دی اخیستی دی. ما ویل زما هم دغه امید دی. حلیمه وایي په دغه سهار زه پر هغه خپل خرې سپره سوم. محمد مې هم را سره واخیستی او د خپل کلي پر طرف رهي سو. په والله خره مې زما تر ملګرو دونه د مخه سوه چې د هغو خره نسوای پسې رسېدلی. تر څو چې ملګرو مې راته ویل یا حلیمه یو څه صبر وکړه، آیا دا ستا هغه خره نه ده چې د هغه پر راغله؟ ما ویل په والله هغه ده. دوی ویل په والله یو څه ورته پېښه ده. حلیمه وایي بیا نو موږ و بني سعد ته و خپل کورو ته ورسېدو او د الله تعالی په مځکو کې د باران د نه کېدو په سبب زموږ تر ځای وچ ځای نه و. خو بیا هم زما پسونه چې براغله ماړه او غلانځې به د شیدو ډکې وې. موږ به خپلې میږې لوشلې او شیدې به مو چښلې، خو بل چا د خپلو پسو څخه یو څاڅکی شیدې نسوای لوشلی او نه د میږو په غلانځو کې څه وه. تر داسې اندازې چې زموږ د کلي خلقو به و خپلو شپنیانو ته په قهر او غضب سره ویل تاسې پسونه وبښو ته نه بیایاست، پسونه هلته بیایاست چیرې چې د حلیمې پسونه پیول کیږي. چوپانانو به ورته ویل په والله زموږ او د حلیمې پسونه یو ځای ګرځي. خو بیا به هم د دوی پسونه وږي راغله او یو څاڅکی شیدې به نه کولې، خو زموږ پسونه به ماړه او د میږو غلانځې به د شیدو ډکې وي. زموږ دغه حال و. د الله جل جلاله د طرفه خیر او برکتونه را باندې اورېدل. څو 2 کاله تیر سوه. حلیمه وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم جسم او بدن نسبت و نور کوچنیانو ته مخالفه وده او پرورش کاوه. د عمر یې 2 کاله لا نه و پوره سوي، داسې معلومېدی لکه د 5-6 کالو هلک. صحت او عافیت کامل او سالم و. په خبرو کې یې فصاحت و، خبرې یې سمې او پوره کولې. کوم وخت چې د علیه الصلاة والسلام 2 کاله پوره سوه مور ته مو وروستی او عادت هم داو چې دایګانو به هلوکان پس د 2 کالو خپل مور او پلار ته وروستل. خو ځینو پلرو به د 2هم وار دپاره بیا دغه کوچنی ودایي ته ورکړي چې څه موده دې نوره هم په صحرا کې تېره کړي، او ځینو خلقو به پر دغه 2 کالو بس کړه. نو اوس حلیمه هم محمد صلی الله علیه و آله وسلم و مکه مکرمه او خپل مور ته راوستي، مګر کوشش کوي چې بیرته د ځان سره بوزي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور امینه ورته وایي بس ته دلی دی وی، او حلیمه ورته وایي دلته ګرمي ده، مرزونه دي، دای تر اوسه ښه نه دی لوی سوی، څه موده به نور هم را سره بوزم. حلیمه وایي موږ دا کوشش کاوه چې بیرته را سره بوزو، ځکه موږ په دې کې هغه برکتونه لیدلی و. څو په آخر کې مو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم مور راضی کړه چې بیا یې را سره بوزو، او 2هم وار مو بیا بني سعد ته راوستی. ورون دلته به ستاسو د معلوماتو د زیاتوالي لپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضاعت او رضعی ورونه او خوندې دروښول سي. اول هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پس له د مور څخه تی ور کړی دی هغه سویبه ده چې د ابو لهب آزاد سوی منځوه، چې هغه د خپل زوی سره چې مسروح نومېدی تی ورکړي. او دغه سویبه تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه و حمزه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ور کړی وو، چې په دې حساب سره حمزه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو او رضعی ورور یې هم سو. او دغه سویبه په ورسته کې و ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه ته هم تی ور کړی دی. نو ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضعی ورور سو. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه رضعی ورونه یا خوندې چې د حلیمه او حارث اولادونه و داسې دي: عبد الله ابن حارث،
انیسه بنت حارث یا انیسه بنت حارث، حذافه بنت حارث چې په شیما سره مشهوره ده، او دغه حلیمه د ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب دایي هم و، چې ابو سفیان ابن حارث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی و او رضعی ورور یې هم سو. همدارنګه حلیمه السعدیه و حمزه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ورکړی دي چې حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو طرفو رضعی ورور سو، یو د سویبه د طرفه او بل د حلیمه السعدیه د طرفه. اوس به بیرته خپلې قصې ته راسو. حلیمه وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر دوهم وار راوستلو څه موده وروسته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د تی یا رضعی ورور وارخطا او پزغستا خپل مور او پلار ته راغلی او ویل یې هغه زما قریشي ورور بیریږي. دوی ورته ویل څه ورته پیښه ده؟ هلک ویل 2 نفره چې سپین کالی اغوستي و راغله او محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې بې صدقه. حلیمه او حارث د دې خبر په اوریدلو ډیر وبېرېدل او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته په تلوار ورغله. کګوري د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مخ رنگ بل قسم اوښتي دي. دوی ورته ویل څه درته پیښه ده؟ محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویل 2 نفره چې سپین کالی اغوستي و راغله، زه ووهلم او پر ځکه ولوېدم، بیا یې زما ځیګر را څیرې کړي او زما زړه یې راویستی. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه په صحیح حدیث کې هغه چې امام مسلم یې روایتوي د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوچنیانو سره لوبي کولې چې جبرئیل علیه السلام ورته راغلی، دی علیه الصلاة والسلام یې واخیستی او بې صدقه کړي او د علیه الصلاة والسلام سینه یې ورڅیرې کړه او زړه یې راویستی او د هغه څخه یوه ټوټه ایسته کړه، ویل دا ستا څخه د شیطان برخه ده. بیا یې دغه زما زړه د سرو زرو په تشت کې د زمزم په اوبو پریولی او بیا یې بیرته د ده علیه الصلاة والسلام زړه په هغه خپل ځای کې کښېښاوه او سینه یې ور وګنډل او کوچنیان د ده علیه الصلاة والسلام و مور یعنی دایې ته په ځغستا ورغله چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووژل سو. دوی ژر هلته ورغله، ویلې ده چې د ده علیه الصلاة والسلام د رنگ بڼه اوښتې ده چې د حدیث شریف لفظ داسې دی: عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. رواه مسلم. دلته د دې واقعې په لیدلو حلیمه ډیره وبېرېده او خپل میړه حارث ته وویل شاید دغه نفر د پیرانانو څخه وي، موږ باید دغه هلک د مخه تر دې چې څه ورته پېښه سي و خپلې مور ته ورولو. نو یې محمد صلی الله علیه و آله وسلم مکې مکرمې او خپلې مور ته وروستی، ویل دا دی ستا زوی مو جوړ روغ صحیح او سالم درته راوستی. د ده علیه الصلاة والسلام مور په تعجب کې سوه، ویل سبب څه دی چې راموستی؟ تاسې خو په هغه بل وار ډېر کوښښ کاوه چې در سره بویځي او اوس مو په خپله راوستی؟ حلیمه ویل نه ویل کېږي، د دنیا شی او بدی دي، سبا به یو تکلیف ورته پیښ سي او ته به موږ ملامتوې، خو اوس مو صحیح سالم راوستی. امینه ویل یا یو سبب سته او حال به راته وایاست. خو حلیمه آخر مجبوره سوه او د هغه نفرو قصه یې ورته وکړه. امینه ویل تاسې پر ده د جن څخه وبېرېدلاست؟ دوی ویل هو. امینه ویل یا هیڅ کله وده ته جن نسی ورسېدلی، ځکه ما د ده د ولادت په وخت کې خوب ولیدی چې یو څوک راته وایي ووایه اعیذک بالله الواحد
من شر كل حاسد. قسم دی چې ودته جن او شیطان نسی ورسېدلی. خیر، حلیمه بیرته و بني سعد ته ولاړه او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل مور سره پاتې شو. کوم وخت چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر و شپږو کلو ته ورسېدی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور د خپل وفات شوي میړه سره د وفا په سبب دا خوښه وبلل چې د هغه د قبر زیارت چې په یثرب کې وکړي. نو د مکې مکرمې څخه رهیس و او 1500 کیلومتره لارې مزل وکړي څو و یثرب ته ورسېده. او د دې سره په دې سفر کې د دې کوچنی زوی محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د دې خادمه ام ایمن او د دې خسر عبد المطلب ملګری و. یو میاشت په مدینه منوره کې تیر کړه. د هاخوا چې بیرته مکې مکرمې ته راتله د لارې په شروع کې مریضه شو او په ابوا کې وفات شو. ابوا د مکې مکرمې او مدینه منوره په مابین کې د یو ځای نوم دی. او په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 6 کاله او د عبد المطلب سره بیل موره مکې مکرمه ته راغلی. اوس نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مور او پلار د دواړو د طرفه څخه یتیم شو. تربیه او روزنه د نیکه عبد المطلب پر غاړه واخیسته. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې نوې مرحله شروع شوه. سبحان الله. تاسو یو څه فکر وکړئ، د دغه کارو څخه الهي مقصدونه و، الهي حکمتونه پکې کې و. تر ولادت د مخه پلار و پاتو، عمر یې 6 کاله دی، مور یې و پاتو، او اوس د نیکه په کور کې تربیه کیږي. محترم ورونو، په دغه بحثو کې مدعا وویل چې عربو د مخه تر اسلام د جاهلیت په وختو کې څونه ناوړه کارونه کول، حتی ژوندي انسانان یې شخول. او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معزز او مشرف نسب درته بیان کړي چې د شریف او محترم نسب خاوند وو، ځکه چې د الله جل جلاله اراده هم داسې و چې د علیه الصلاة والسلام نسب باید شریف او لوړ وي. دا د پاره د دې چې څوک د نسب پیغور ورنکي او خلق په د علیه الصلاة والسلام باور او اعتماد ولري. او بل دی علیه الصلاة والسلام باید قوي قوم ولري چې دغه قوم یې د دشمنانو او تجاوزګرانو د تجاوز او تیری څخه وساتي. او همیشه پیغمبران هم داسې وي چې په قوي او معزز قوم کې پیدا کیږي او په هغه خپل قوم کې مبعوث کیږي، چې د دې څخه مقصد هم دادی چې په خپل قوم وساتل شي. لکه څنګه چې الله عز وجل د سوره هود په 1 نمبر آیات کې فرمایي ولولا رهتک لرجمناک، چې دا د شعیب علیه السلام قوم او شعیب علیه السلام توای کچیر ستا قوم نه وای موږ به ترجم کړی وای، یعنی د ډبرو په وشتلو به مو وژلی وای. نو که یو پیغمبر د یو عادي نسب څخه وي یا قوم و نه لري، د هغه نبی آزارول د خلقو د پاره ډیر اسانه وي. او تاسو به پراتلون کې بحث او بیان کې وویني چې دغه د نسب شرافت د دې سبب وګرځیدي چې د یو طرفه خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احترام کاوه او اعتماد پر درلودي، او د بل طرفه خلق د آزار څخه منع کول. او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت بیان درته وکړي چې کوم معجزې او کرامتونه د علیه الصلاة والسلام د ولادت سره یو ځای و. دا هم د دې لپاره چې خلقو ته د علیه الصلاة والسلام دراتګ زیری ور معلوم سي. که څه هم د علیه الصلاة والسلام دراتګ علامه په پخوانی آسماني کتابو کې ډیری وي، خو سربېره پر هغه حوادث چې د علیه الصلاة والسلام د ولادت سره یو ځای پیښ شو، په دې ټولو کې د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم دراتګ اشاره وي. او بیا مو د صلی الله علیه و آله وسلم د یتیم کېدو حال بیان کړي. د مخه تر دې چې دنیا ته تشریف راوړي د پلار د طرفه یتیم سو، او کم وخت چې عمر 6 کلو ته ورسېدی د مور د طرفه هم یتیم سو. دا ټوله د الله جل جلاله اراده و.
علما کرام د علیه الصلاۃ والسلام د یتیم کېدو د پاره ډېر سببونه بیانوي چې یو د هغو څخه دادی چې په د صلی الله علیه و آله وسلم کې رحمت، شفقت او مهرباني پیدا سي. ولی که څوک د یتیموالي په حالت کې په خپل ژوند وکړي هغه داسې نه وي لکه اورېدلی چې وي. په عربي کې مثال دی وایي لیس الخبر کالمعاینه، اورېدل داسې نه دي لکه لیدل. شنیده کیف ودمانین دیده، دا چې یو سړی د یتیم پر سر لاس تیر کی یا د یتیم سره کومک وکي هغه داسې نه دی لکه خپل ژوند چې په یتیمواله پر تیر شوی وي. د دې دوه په مابین کې ډیر زیات فرق دی. نو الله جل جلاله په دغه یتیمواله سره دی علیه الصلاة والسلام رحیم او مهربانه تربیه کوي. لکه څنګه چې په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ادبني ربي فاحسن تعذيبي، یعنی زما رب ادب او تربیه راکړه او په ښه ادب سره مؤدب کړم. نو تربیه الهی و او الله جل جلاله ښه ادب او ښه اخلاق ورکړه. او د علیه الصلاة والسلام د ژوند دغه حالات تصادفي او د ژوند پیښ نه دي، بلکې د دې شیانو د پیښېدو تر شا لوی مقصدونه و. علماء کرام د علیه الصلاة والسلام د یتیموالي نور سببونه هم وایي، خو زه د بحث د اوږدوالي د بیرې د هغو تر بیانولو تیریږم. او دا بیان مو هم درته وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحرا کې تربیه سو او د صحرا د تربیه فائدې مو هم بیان کړې چې اول صحت او عافیت دی او بل د مشکلاتو تحمل دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پناز او نعمتو کې نه دی لوی سوی. دا د دې لپاره چې د سختیو او مشکلاتو د زغملو قدرت ولري. که تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وراتلونکي ژوند او حالات ته وګورئ وبوینئ چې د صلی الله علیه و آله وسلم ټول عمر په جهاد، عبادت، تکالیف او آزارو تیر شوی دی. او بل د صحرا د ژوند څخه د ژبې فصاحت او بلاغت حاصلېږي. د ښاري خلکو ژبه ګډوډه وي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فصیح ترین د خلکو چې دا هم د بني سعد د ژوند په سبب و. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل فرمایي کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله ما تر تا فصیح نه دی لیدلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل څنګه به داسې نوي یا ابا بکر، زه د قریش څخه یم او په بني سعد کې تربیه شوی یم. ورونو اول قریش په خپل فصیح و او بل بني سعد هم په فصاحت کې شهرت درلودي. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غریب او مسکین لوی سو، مال یې نه درلودي. خو محمد صلی الله علیه و آله وسلم په نسب مشرفه او معزز دی، خو د مال خاوند نو. او د دې سبب چې د کورنۍ مال نه درلودي داو چې د عبدالمطلب کورنۍ د حاجانو د خړو او چشلو مسؤله و. یعنی د حاجانو دغه مصارف چې رفاده او سقایه ورته ویل کېده د دوی پر غاړه. نو ځکه زیات مال نور سره پاتې کېدی. د سخا او ډوډۍ ورکولو په سبب د دوی سره هیڅ مال نو او سخیان همیشه غریبان وي. یو مثال حاتم طائی دی چې په عربو کې ډیر مشهور سخی وو، خو دوی د سخا په واسطه ډیر غریب وو ځکه په لاس کې شی نه پاتې کېدی. د عبدالمطلب هم دغه حال وو، د سخا او ورکړې په سبب یې څه نه درلود. نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولی غریب او مسکین لوی سو؟ په دې کې هم الهي مقصدونه و چې یو د هغو مقصدو څخه داو چې د مسکین او محتاج په حال خبر وي. ژوند د غنیانو او مالدارانو نو چې د فقراو د حال څخه به خبره وي. هو غنی به د خپل مال څخه یو غریب ته یو څه ورکي، خو بیا هم د ژوند هوسا او اسوده وي. نو د غریبانو هغه حقیقي درد او احتیاج نور معلومیږي. نو ځکه الله جل جلاله د صلی الله علیه و آله وسلم د کوشنیوالي څخه په یتیموالي او غریبۍ اخته کړ. الهي حکمتونه دي الله جل جلاله خپل رسول د رسالت د لوی بار واخیستلو ته آماده کوي.
تاسې راسئ چې دلته یوه کوچنۍ قصه هم درته بیان کړم. وایي یو وخت یو سړی چې فقیر سړی و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مجلس ته ورغلی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بغل ته یا و څنګ ته یو بل غني سړی ناست. دغه فقیر راغلی د دغه غني و بغل ته کښېنستی. په دغه وخت کې چې دا فقیر کښېنستی دا غني خپل کالی یو نوکي سره ورټول کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځنې وکړه. د غني څخه یې پوښتنه وکړه ویل آیا دا کالی دې په دې سبب راټول کړه چې د فقر و تا ته در نسی او که دې په دې سبب راټول کړه چې ستا غنا و د ته ورنسی؟ د سړي څخه غلط کار پیښ شوی و، خطا ځنې پیښه شوې وه. نو د دغه خطا د کفاره د پاره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تول یا رسول الله زما نیم مالیه ده هر څه چې لرم د هغه ټول نیمه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه غریب څخه د هغه فقیر څخه پوښتنه وکړه ول ایا قبول دي؟ هغه ول یا ول بیریږم چې دغه مال سره دغه غرور هم را ترانسي. ورونو ښه متوجه سئ د دغه قصې په ماهیت کې فکر وکړئ. نن ورځ اغنیا په غرور کې ډوب دي، د غریبانو څخه ځانونه ګوښه کوي. حال دا چې غرور د انسان سره نشایي. غرور و چې شیطان یې د همیش دپاره د الله جل جلاله د درباره څخه وشړي. غرور د ځانه څخه ایسته کوي. یو څوک به وایي چې ما غرور نه دی کړی، خو بدبختانه چې زه په خپلو اشنایانو، په خپلو رفیقانو، په خپلو دوستانو کې غرور وینم. صرف دا غرور یې په دغه دی چې یو څه پیسې لري. که دغه مال او پیسې ځنې ایسته کې بیا خوار او ذلیله انسان دی. دغه پیسو غرور ورته راوستلی دی. غرور ایسته کوي. غرور ډیر بد شی دی. د غرور په وخت کې توبه نه قبلیږي او مغرور سړی و توبې ته رجوع نه کوي. او توبه دا ده چې تا دغه سړي په مقابل کې غرور کړی دی، د هغه څخه به بخښنه غواړي چې هغه دې ونه بخښي، ستا توبه نه قبلیږي. خیر، کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور وفات شوه، د ده علیه الصلاة والسلام تربیه د ده نیکه عبدالمطلب پر غاړه واخیسته، او دا چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم تربیه د عبدالمطلب پر لاس وه، په دې کې هم لوی حکمت و. هغه دا چې عبدالمطلب د قریش سردار او د مکې مکرمې رئیس دی، نو همیشه به د قریشو او د نورو قبایلو مشران او سرداران د ده په مجلس کې ناست او حاضر و. او په دې مجلس کې به د لویو کارو دپاره تصمیمونه نیول کېده او فیصلې به کېدلې. او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر 6 کاله دی. نو د ده صلی الله علیه و آله وسلم د تعلیمي ژوند شروع په دې سره وسوه چې وویني د خلقو سره څه قسم گزاره او معامله راشه درشه کېږي. طبیعتا د دغه عمر هلکان په دغسې مجلسو کې نه کښېني او د لوبو دپاره ولاړېږي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه په دغه مجلس کې ناست و او نه به ولاړېدی. دا د الله جل جلاله اراده وه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پوسی چې د خلقو سره باید څنګه ژوند وسی، نه یوازې د غریبانو او صحرایي عربو سره، بلکې د سردارانو او د قومو د مشرانو سره. نو دی صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې حاضر و. د تاریخ په کتابو کې ذکر شوی دی چې د عبدالمطلب د ناستې دپاره به و کعبې شریفې ته نږدې ځای سمیدی چې هلته به د عبدالمطلب دپاره فرش اوار کړي او د عبدالمطلب زامن به د هلته په انتظار ولاړ وه. هیڅوک به نه کښېنستی تر څو چې عبدالمطلب به راغلی، هغه به کښېنستی، بیا به دا نور کښېنستل. تر هغو به ټول په انتظار ولاړ وه، که د عبدالمطلب زامن وه یا نور قریش، ځکه عبدالمطلب د مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس و. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په عمر هم کم او کوچنی و، تر عبدالمطلب د مخه به راغلی او هلته به پر هغه فرش کښېنستی. اکاګانو به کوشش کاوه چې دی علیه الصلاة والسلام د دغه کار څخه منع کړي او د دغه فرش څخه یې ولاړ کړي. مګر عبدالمطلب چې به راغلی ویل به پرېږدئ،
په د کار ملري په والله دغه زوی لرم یوه درجه او مقام سته. نو به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې ناست او حاضر وو. تاسو پوهیږئ چې دې مجلس ته به همیشه مشران، مخور او د نورو ځایو څخه ډلې راتلې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 2 کاله په دې مجلس کې کښېنستی او دا یې هم زده کړه چې د قومو د مشرانو سره څه قسم معامله او خبرې کیږي. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 8 کاله سو، عبدالمطلب هم وفات سو چې دا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د پاره بل واری تیموالی وو. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.